أم أسلمت للنكد أم السراب ابتلى عينيك بالرمد أم هل بلغت المنى والشمس ما وقفت. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. درېمه استبتاد دومه مرحله ده، هغه دا دی په پلوړو کې او په خاشخاشو کې زکات شته که نشته. الابتدا بتوفیق الله تعالی. د ټول عمر د پاره زموږ کتابو بس دا اصل یې شی دی. دا زموږ خلک چې دا خبره کوي سخته غلطي کوي، دا په کتابو کې نه ده راغلی. هغه چې قیامت درلودی نو پکښې شته، کې قیامت درلود نه درلود نشته پکښې. یا اصلي خبره په مقصود و عدم مقصود پورې ده. کوم ځکه مقصودن په کرسۍ وسته کې قیامت طریقې نه لري، او که چیرې مقصودن ځکه نه و په کرسوی بیا که قیامت طریقه نه لري نشته. که توتان خپل هغه د پنډلو پر سر باندې شنه سي، یا دغسې د لښتیانو پر غاړه باندې د ولو پر غاړه باندې شنه سي، که څه هم قیامت ولري په دې کې زکات نشته. او دغه رقم په یو هغه په دې غنمو کې واښه دونه شنه سي چې بیخي ډېر شنه سي، خو د غنم کرلی دي، دا واښه یې نه دي کرلی، بیا په دا واښو کې زکات نشته، خو د غنم کرل. لیکن که دا واښه تر دغه په لږ مځکه کې وکري په نیت د حاصل، بیا پکې شته. ولې دا په اعتبار د مقصود اړه لري. نو ځکه دا نور کتابونه ګرده یو رقم وایي دا په پلوړ کې خو په اتفاق زکات نشته او ورشئ. لیکن اوس دا بل په دغه کې شته که نشته په خاشخاشو کې. خو سړی چې ورته ګوري دا خلک د خاشخاش دپاره نه کوي، د تاریاکو دپاره کوي. خو مولانا فرید صاحب د احتیاط په خاطر دا ویلي دي چې دلته مقصود دوه دي، یو مقصود اعلی دی، یو مقصود بالطبع دی. اصل مقصود خو یې څوک دی؟ هغه یې تاریاک دی. دوم یې دا مقصود خاشخاش هم په روپو خرڅېږي، چې خرڅېږي نو په دغه اعتبار په دې کې چې هم اوسي ښه. نو که دغه دواړه و د خلکو تاسې ورشي د وطن د خلکو څنګه اصطلاح ده، کېدا و چې دواړه به راوکړي ډېر شیان دي بیا صحیح دي. اصل یې دغه نو د دې سما شوه په عددي په کوکړۍ و په دغه کلکچه و په دې کې نشته. د هغه رقم کراولار سو دوی جواري کرل د دې دپاره چې موږ دا دغه کوو، دغه سرکوي هم و، دا امنیت دی، او بیا کړی هم موږ فایده ده په دې ګرده کې و، بیا پکښې شته. او که یې دا کس و چې صرف یې جواري مو کس دی، موږ خو په وطن کې خو بل څه نه وایي، صرف یې جواري بیا کس، نو بیا په دا نور شان په مټکورو و، په دا نورو کړب و، په دې شان کې نشته. دا بس د مقصود او تراده مقصود اړه لري. دور مختار رجی مختار هغه دوم جل 55 صفحه، باري رایق 415 دوم جل، او فتح القدیر 109 دوم جل، 109 دوم جل، او عنایه هم 109 دوم جل، یک اسلامی وادلو تو و 122 دوم جل، او مبسوط سرخسی هغه دوم جل 4 صفحه، او بدایي و ثنایي و 28 دوم جل، هندیه جلد اول 1 او عائشه ابن عابدین شپږم جل 25 او زاد الفقیه 118 او فقه حنفي 216 دوم جل، او هدایه 104 اول جل، مجموع الانهور 219 جلد اول، او فتاوی اولوجیه 200 صفحه جلد اول، او خانیه فرامش تندی جلد اول 216، او خلاصه الفتاوا 220 جلد اول، او تحتوی پر دون مختار 418 جلد اول، کتاب الاختیار جلد اول 140 باب 95، او کتاب الاختیار 140 جلد اول، او فتاوی حقانیه 580 دریم جلد، او دارالعلوم ذکریه 119 دریم جلد، او د امداد الاحکام نه 10 صفحه دوم جلد، او احسان الفتاوا 345 دریم جلد، او رحمانیه دوم جلد هغه 311 صفحه، او فتاوی فریدیه 433 دریم جلد. دا مولوی احسان الله و مولوی محمد نسیم دا هم متخصصین دي د جامع قیومیه دا مسله نوشته کړې ده. ښه څلورمه استبتا چې زموږ په دومه مرحله کې ده، دا یو ډېره نادره مسله ده چې په دا مسلو باندې مستر خلاص شي. که یو سړي راولاړ که څو هغه روپۍ یې درلودلې یروي استیامه یپله دغه ماسې پام وکړئ، یو سړی دی 10 لکه کالداري یا کوزده وکړل، په داسې حال کې چې دغه سړي 15 لکه کالداري لري، پر دا 15 لکه کالداري یې کال تیر سو، د کال په سر کې هم درلود، په مابین کې کوزده وکړه یا په سر کې خو دا 15 لکه د کال تیر سو،
پر باندې 10 لکه دي. اوس دا 15 لکو کالدارو زکات پر د باندې ستا که نسته. الابتدا بتوفیق الله تعالی. دلته دا ار جز چې یو جز دا وکړو دوم جز به بیا درته وایم. اول جز تشریح دا ده که دغه سړي دا اراده درلوده چې دا 15 لکه کالدار سمدستي په مهر کې ورکړي. ته فرض کړه یوه ورځ پاته د کال تېرېږي، کال چې تېرېږي د ده پر 15 لکه کال تېر شوی دی. اوس یې کوز دا وکړه چې ویې کړه کسه دا دی سبا نه بل سبا یې ورکوم. د کال خو پر تېر شو پر دې سړي باندې نشته. که زر واره کال هم تېر چې ودستي دغه روپۍ ورکوم، نن سبا 15 ورځې باره دغه ورکوم دغه روپۍ ماشه کس دا دی دغه. نو که چیرې راولاړ شو دغه زکات او که چیرې د دا اراده نه لري چې دغه 15 لکه روپۍ زه ورکوم دا چې زما سره څخه دي بیا نو زکات پر واجب دی. که دغه ورکول نه دی پر واجب، که دا کس نه و چې دغه ورکم بیا یو وخت پې ګورو یا پر دغه زکات شته. دا غوږ نسی دوری مختار دوم دوری شپږمه هندي او سلو 2 جلد اول او مجمع العلوم التقارب 218 جلد اول او فقه حنفي في صوب الجديد 255 جلد اول او اشباح النظائر سلو 2 هغه دغه یو جلدی او عمدتو ذوی البصائر 448 او فتاوی تا ترخانیه 225 دوم جلد او دا فهم کوي او تحفة الفقهاء 29 دا یو جلد فتاوی نوازل 440 او بدایع صنایع دوم جلد 4 او بنایه شرع د بدایه 250 دوم جلد او فتح القدیر 2 دوم جلد او فتاوی عباد الرحمن 528 دوم جلد او عائشه ابن ابي دم 428 پنځم جلد او عائشه تحتوی پر دوری مختار 291 هغه اول جلد او شرع حموی د اشباح نظائر 415 جلد اول او فتاوی محمودیه هغه 319 صفحه نم جلد امداد الاحکام 15 صفحه دوم جلد او حسن الفتاوا 218 جلد رحیمیه هغه پښتو 214 دوم هغه شپږم جلد دوم جلد او فتاوی دارالعلوم دیوبند یعنی امداد المفتین پښتو هغه اول جلد 322 او فتاوی دارالعلوم پښتو شپږم جلد 15 حسن الفتاوا هغه نه 50 هغه اتم جلد دا پام ورته وکړي په دغه ځای باندې مسر خلاص. په دغه تشریح کې دغه دوهم جز 2 شرط لري. که چیرې دغه 2 شرط پر ځای و بیا و دغه سړي لره د زکات اخیستل هم جایز دي. اوس نو زده کړئ دا سړي 15 لکه 10 لکه پر باندې دي 15 لکه لري. یو جز ادا دی چې پر د زکات واجب دی که نه دی، بل جز دا دی دته د 15 لکو نور زکات روا دی چې واخلي که نه واخلي. اوس نو اول ته ګورئ که چیرې دغه 2 شرط پر ځای نشي بیا و زکات اخیستل ورته نه دی جایز. اول شرط دا دی چې دغه سړی په دغه نیت او اراده لري چې دغه پیسې و زوجې لره ورکوي. دوم شرط دا دی چې دغه مهر موجل چې پر دغه سړي باندې دی تر هغه وخته وده ته زوجه په لاس نه ورکوي چې دغه مهر معجل ورنکړي. دغه مهر دا تر څو چې دی دغه مهر معجل ادا نه کړي. که دغه 2 شرط موجود و بیا زکات ورته اخیستل جایز دی، که نه موجود بیا زکات ورته اخیستل نه دی جایز. او که در اولازو ګورځه او که په روپو کې بیا چې پر د زکات واجب دی که دغه روپۍ کسب چې دغه ورکوم چې ما سره پرتې دي نو نسته باندې که نه یې نسته. دا بله به اوږده شي دا بله اوږدې شي. والله سبحانه ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام